وای دی الک د تروزی ته وی چې 2 لک ریال دی را سره سب بزنس په شروع کوم نو هغه وته زه په سوچ کوم او سار د تویما نو چې سار کېدو نو هغه ور مړی کټ کړي او وجلې وو نو د خبرې مطلب می دا دی چې نن سبا چې دی کنه د چا سره د روپو او د دې په باره کې مشورې مکوئ په الله توکل کوئ چې هر قسمه بزنس شروع کوئ الله پاک به پکې تاسو له کامیابی درکوي او لاول د ته زه خپل ځان یادوم او بیا د نور کسان یادوم په دې ټیک ټاک عملګرو تاسو د ارشد خان خبرې واورېدې په سعودي عرب کې زمونږ یو ښکلی ځوان محمد ایاز تاسو به ټول په سوشل میډیا یو څو ورځونه کتلی و چې خپل ترورزوی ډېر په بېدردۍ سره وجلی و د هغه په حواله یو نوی خبر خو هم راغلی دی کوم چې د هغه کزن دی ترورزوی دی سعودي عرب کې ګرفتار شوی دی د هغه په حواله یو خبر په سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات وایرل شوی دی ما غوښتلو چې د دې په حواله تاسو سره صحیح معلومات کېدم قدرمنو دوستانو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ او کوم ملګري چې زمونږ چینل کې نه وي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ دوستانو د دې په مرګ کې چې کوم کسان ککړو او 2 بنگلادیش والا وو یو دغه ترورزوی و دغه ترورزوی دغه پلانینګ جوړ کړی و دغه ایاز هلک ورنه تپوس کړی و مشوره یې اخیستې وه چې یاره ما سره یو 2 لکه ریال دي داسې څه کاروبار شروع کړمه دغه ترورزوی ورته ویلی و چې ما له سبا پورې ټایم راکړه زه به تاله صحیح مشوره درکړمه نو قدرمنو دوستانو دې نه وروسته په دغه شپه باندې دغه خپل ترورزوی ایاز خلک ډېر په بېدردۍ سره وجلی و اوس د دې په حواله داسې ویل کېږي چې دغه کوم په سکرین باندې د کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري دغه دپاره د مرګ سزا اورول اعلان کړی دی